الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهم. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، خویندو، میندو او د پیغام ټي وي او تلویزیون مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې حلقې درس موضوع ده اقسام الکفار، کافرانو ډولونه او قسمونه. په دې معنی چې کفار ټول په یو درجه کې نه دي، یو قسم نه دي، بلکې د دوی مراتب او د دوی اقسام دي په د خپل کفر کې. ځکه دا کفر چې یو هغه کفر دی چې مخرج عن المله، چې یو چا کې دا صفت راشي او یا دا صفت پکې وي، نو دی د اسلام نه وتلی دی او دته کافر وایي، او که دی په همدې حالت پاتې شي نو ځای جهنم دی، خالدا مخلدا، او همیشه به په دې جهنم کې پروت وي. او یو هغه کفر دی چې کفر دون کفر، دا د سلف و صالحینو اصطلاح ده، لکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کفر دون کفر دا هغه کفر دی چې کبیره ده د کبائرو، یعنی لویه ګناه ده، معصیت دی او ناروا ده، اما په دې سره یو څوک د اسلام نه خارجېږي. او پاتې شو دا چې دا کفر په چا کې وي او دا کفر لرونکي چې دي دا په یو درجه و مرتبه کې نه دي. ځینې کفار دي چې هغه عنادي کافران دي او د عناد د وجې نه کفر کوي، شرک کوي، اسلام نه تسلیموي، پیغمبر نه مني، آخرت نه مني، د الله سبحانه وتعالی انبیاء او رسولان نه مني، آسماني کتابونه نه مني، او خاص کر لکه د کفار مکه
چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابل کې کفر کړی او په کفر باندې مړه شو. نو ځکه الله سبحانه وتعالی داسې کافرانو ته هدایت هم نه کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي او په کفر کې مبتلا دي او داسې کافران چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، که ته دوی وویروې یا یې ونه ویروې دوی ایمان نه راوړي. نو ځکه مفسرین وایي چې ان الذین کفروا عنادا، دا هغه کافران دي چې عناد لري، ضد لري، کینه لري، قدرت لري، الله سبحانه وتعالی دله هدایت نه کوي. لکه د ابو جهل کفر، د امیه بن خلف کفر، د ابو لهب کفر، د صنادید و وجهاو د مشرکین مکه هغه کفر، دا هغه عنادي کافران. او یو غیر عنادي کافران دي چې الله سبحانه وتعالی بیا وروسته په ایمان مشرف کړه، لکه د خالد ابن ولید حالت، او دې ته ورته چې بیا داسې خلک جوړ شو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله دوی نه راضي، دوی د الله نه راضي. نو دې وجې نه کافران دا ډولونه لري، اقسام لري، او هر کفر دا ظلم دی، او هر کفر د حد نه تیروتل دی. نو دې وجې نه دا کفر د کافرانو دا ظلم دی، او الله سبحانه وتعالی د دې کافرانو هغه کفر ته ظلم ویلی دی، ځکه دوی هم الظالمون، هم دوی دی ظلم کوونکي، د حد نه تیروتونکي دي. نو د کفارو د قسمونو نه یو قسم چې هغه ته کفار اهل الذمه وایي. کفار اهل الذمه دا هغه کفار دي چې دوی جزیه ورکوي، ټکس ورکوي، د مسلمانانو سره دوی په کوم عهد چې ولاړ دي وفا کوي، او راضي دي د مسلمانانو په حکومت او د هغو په سلطنت سره. نو د داسې کفارو حکم هغه دا دی چې دوی به امن باندې وخت تیروي، او دوی لره به امن ورکوي د وخت حاکم مسلمانان او حکومت په مال د دوی کې، په نفس د دوی کې، او په نورو حرماتو د دوی کې، ځکه چې دوی جزیه منلې ده او جزیه یې قبله کړې ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د داسې کافرانو ذکر کړی چې دا هغه کافران دي حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، چې دوی ورکوونکي دي د جزیې اسلامي حکومت ته، مسلمانانو ته، د مسلمانانو حاکم ته، په خپلو لاسونو په داسې حال کې چې دوی ذلیله دي او پست دي او ښکته دي. د دې وجې نه که چېرته یو سړی راولګېږي او هغه دغسې خلک وژني، نو د داسې خلکو وژل ناروا دي. ولې؟ ځکه دوی اهل ذمه بللی کېږي، او دوی ستا ټکس مني، قانون مني، نظام مني، او د هغې پابند دي، او ستا د حکومت تر چتر لاندې دوی وخت تېروي. نو که چیرې چا ظلم وکړه د داسې خلکو سره، نو دا ناروا دی، او الله سبحانه وتعالی د داسې کافرانو د وژلو نه هغه موږ او تاسو منع کړي. ځکه اسلام
په عهد او په پیمان باندې ډېر ترکیز کړی. حدیث کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. چا کې چې عهد او پیمان نه وي هغه کې دین نشته. نو ځکه سبحان الله په دین اسلام کې چې کومه وفا ده په عهد ده په هیڅ د دین د ادیانو او په هیڅ ازم د حزبونو کې دا نشته. نو ځکه الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته وایي چې ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود اوفوا بالعقود. تاسو وفا وکئ په هغه وعدو باندې په هغه غوټو باندې چې تاسو په هغې باندې خپلو کې سره غوټه کړې عهد هم کړی. نو دې وجې نه حدیث کې راځي چې من ظلم معاهدا چا چې ظلم وکړه د تعهد کوونکي سره او انتقضه او یا یې د تعهد هغه مات که ورسره او کلفه فوق طاقته او یا دی مکلف که د هغې د وس نه بره او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفسه او یا یې د ده نه داسې شی واخیسته چې د هغه خوښه نه وه په زبردستۍ یې ترې واخیسته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإن حجیجه یوم القیامه زه د هغه دپاره دلیل نیونکی یم حجت قایمونکی یم پې په ورځ د قیامت چې دا کس په ناحقه ده ملامت دی او مقابل طرف هغه ملامت نه دی دی ملامت دی په ده به حجت قایمیږي. نو دې وجې نه دا یو قسم د کفارو دی. دویم قسم د کفارو هغه ته اهل هدنه وایي یا په بل تعبیر هغه ته هغه خلک وایي چې صلح ورسره مسلمانانو کړي او په دې باندې با بندش او تعهد اغیستی وي چې تاسو به په مسلمانانو باندې تیری نه کوئ تجاوز نه کوئ او نه به د نورو سره د مسلمانانو په ضد کې ودرېږئ. دا داسې مثال لري لکه هغه وخت سره چې مدینه کې یهودیانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو د دغه یهودو سره یې عهد وکړه. دا اهل هدنه و چې هغه بیا درې قبیلې وي. یو قبیله د بنو قینقاع وه، بله قبیله د بنو نذیر وه او بله قبیله د بني قریظه وه. د درې واړو قبایلو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم عهد وکړه، پیمان یې وکړه، خو په دې شرط چې تاسو به زموږ په خلاف چا سره نه ودرېږئ او موږ به تاسو ته څه نه وایو. او دغه وجه ده چې د داسې کافرو سره چې کله عهد وشي پیمان وشي نو په هغه عهد و پیمان به ودرېږي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا لم یرا، وایي چا چې یو معاهد او عهد لرونکي سره تعهد مات که نو دی په دې وخت کې وایي په ورځ د قیامت کې به دی د جنت بوی هم تر سپوږمۍ نه کي. وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. د بخاري حدیث دی. نو دې وجې نه دا په دې معنا ده چې مؤمن مسلمان او اهل اسلام باید د عهد او د تعهد ډېر پابند اوسیږي. او بل حدیث کې راځي من قتل معاهدا فی غیر کنهه حرم الله علیه الجنه. چا چې یو معاهد او تعهد لرونکي سره تعهد کړی وي او تعهد استمات کی نو الله سبحانه وتعالی په ده باندې جنت حرام کړی. ځکه اسلام د عهد د تعهد پابند دی او باید د دې پابندي وکړي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دا پابندي د کافرو سره هغه کړې وه او کله چې هغو عهد مات که نو د هغو د طرفه عهد شکني وشوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه عهد شکني نه ده شوې دریم قسم کافر چې دي کفار هغه مستأمنین دي چې هغه ته اهل الامان هم وایي هغوی هغه کفار دي چې کله د مسلمانانو ملک و وطن ته راشي د پاره د حاجت ضرورت او بغیر د دې نه چې هلته استیطان ونیسي یا خپل ځان مواطن کي بلکې د یو ضرورت و حاجت دپاره هغه راشي نو په دې وخت کې د دوی وژل هم ناروا دي حرام دي او د دوی داسې مثال لري لکه هغوی خپل استازي راولیږي یا د تجارت دپاره راشي یا دلته راشي د سیاحت دپاره د علاج دپاره د ملاقات دپاره نو د دې ټولو درې واړو کفارو حکم هغه دا دی چې لا یقتلون دوی به نشي وژلی کېدلی او دارنګه په دوی به زیاتی نشي کېدلی او دغه اهل الامان چې ورته وایي مستأمنین چې ورته وایي د دوی نه به جزیه هم نشي اخیستلی کېدلی او که اسلام ورته پیش شي او اسلام ومانه فبها ونعمت او که یې ونه مانه نو ته یې مجبورولی نشي نو دې د وجې نه د کافرانو تقسیم مونږه درې قسمونو ته وکړه یو هغه کافران دي چې هغه اهل ذمه دي ذمي کافر یو هغه کافران دي چې هغه معاهد عهد لرونکي اهل هدنه چې ورته وایي یو هغه کافران چې هغه ته مستأمنین وایي امن ورکړي وي او امان یې ورکړي وي نو د داسې کافرانو وژل هغه په اسلام کې نشته البته دریم قسم کافر چې هغه ته محارب کافر وایي نو محاربین کفار چې دي هغه الله سبحانه وتعالی د هغې وژل تاله جایز کړي دي ستا په ملک باندې تیری کوي ستا په عزت په ابرو په مال تجاوز کوي نو ته خپله دفاع کولی شي جنگ ورسره کولی شي هغه وژلی شي او د هغه وژل هغه د جهاد تعبیریږي په اسلام کې او په دې کې اجر دی ثواب دی او بلکې که په دې لار کې ته قتل شوې شهیدې او که هغه د قتل که هغه مردار شو نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د دې کافرو سره محاربینو سره جهاد وکئ په مال یې وکئ په قلم یې وکئ او په ژبه یې وکئ او قرآن کریم کې ډېر داسې آیتونه دي چې په دې جهاد باندې مؤمنان هغه مکلف کړي دي او بلکې امر یې پرې کړی قاتلوهم حتی لا تکون فتنه تر هغه پورې ورسره وجنګېږئ چې فتنه باقي پاتې نشي ویکون الدین کله لله او ټول دین هغه الله لره شي د الله د دین حاکمیت شي او دوی د خپلو هغه کورونو نه وطنونو نه او ټاټوبو نه هغه تاسو وشړئ ځکه دوی محاربین دي او دوی تاسو باندې تجاوز کړی ستاسو په ملک باندې تجاوز کړی ستاسو په عزت او په ابرو باندې تجاوز کړی نو مسلمان هغه دا حق لري چې خپله دفاع وکړي او خپل عزت ابرو هغه بچ کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ او ستاسو دین محفوظ لري او الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو له توفیق نصیب کړي چې مونږ په دین باندې ځان پوه کړو داسې نه چې مطلق کافرو بس وژنه نه تفقه فی دین او تفقه د نصوصو او د آیتونو د احادیثو دا ډیره ضروري ده ځکه موږ او تاسو به قرآن کریم باندې ځان پوهوو په احادیثو باندې به ځان پوهوو علی فهم السلف نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته تفقه په دین کې نصیب کړي تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل جلاله باندې تاسو موږ سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد